تاسو خبر یې چې د دنیا په ټول ترقي یافته یا هغه ملکونه کوم چې ترقي اړخ ته روان دي د هغوی ماشومانو ته بنیادي تعلیم یا بنیادي زده کړه په کومه ژبه کې ورکړل کېږي خبر یې په کومه ژبه کې انګلیش کې دا معلومات کوم ځای حاصل کړي دي هر مور پلار دا کوشش چې بچي انګلیش میډیم سکول کې نه ما ته اول دغه ملکونو نمونه وښیه چې هغې کې تعلیم دا کوم ملکونه چې تمایت کړه لکه چین جاپان جرمني فرانس ډنمارک سویډن ایټلي په دې کې په کومه ژبه کې تعلیم ورکړل کېږي د یورپ مختلف ملکونه واخلئ روس واخلئ اسرائیل واخلئ په دې کې په کومه ژبه کې تعلیم ورکړل کېږي دا څنګه واشنگټن شو څومره یورپ ممالک د انګلند شو واشنگټن شو خو د څومره ممالک د ټولو کې ورکړل کېږي او زموږ پاکستان کې په کومه ژبه کې انګلیش کې زیات دا ریسرچ تا کړی دی کتلې دي چې په انګلیش کې ورکړل کېږي زیات ترجیح موږ په موبایل کتلې هم په موبایل کې کتلې خو لکه ریسرچ ته کړی معلوم کړی دي چې واقعي په کومه ژبه کې په انګلیش کې ورکړل کېږي ریسرچ هم نه کړی ښه زه درته وایم د دنیا چې څومره ترقي یافته ملکونه دي یا د ترقۍ په لار چې کوم روان ملکونه دي چین جاپان جرمني فرانس ډنمارک سویډن ایټلي اسرائیل روس عرب ملکونه څومره چې ترقي یافته دي او یا د ترقۍ په لار روان دي د ټولو ملکونو کې تعلیم په خپله ژبه کې ورکړل کېږي په خپله ژبه کې چینیانو ته تعلیم په چینی ژبه کې ورکړل کېږي جاپانیانو ته تعلیم په جاپاني ژبه کې ورکړل کېږي روسیانو ته په روسي ژبه کې ورکړل کېږي دا د دنیا بین الاقوامي قانون دی د اقوام متحده اصول دي د دنیا د هر ملک په آئین کې دا خبره لیکلې وي چې ماشوم ته زده کړه د هغه په خپله ژبه کې ورکړه چې د ته پوهه میلو شي دا زه چې تاسو سره په کومه ژبه کې خبرې کوم دا کومه ژبه ده تاسو کومه ژبه وایي پښتو دا ژبه که خبره که زه تاسو ته په انګریزي کې کوم دا بیا به ښه پوهېدی که نه په پښتو کې ته په دې ښه پوهېږې دقسې که تاسو ماته جواب راکوئ په دې به ښه په پردۍ ژبه کې ورته جواب راکولو په هغې به ښه پوهېدی که نه په خپله ژبه کې جواب راکوئ په هغې ښه پوهېږې اوس به تاسو داسې کار کوئ چې دا کمې خبرې ته مو کې کوم پوښتنې چې ته مو کې دا به چې خپلو سکولونو ته لاړ شئ خپلو استادانو ته خپل پرنسپل خپل مور پلار خپل چې د محلې د کلي چې کوم مشر وي سیاسي مشران وي د هغې نه به تپوس کوئ چې تاسو موږ ته جواب راکړئ چې په دنیا کې چې څومره ترقي یافته او د ترقۍ په لار روان قومونه دي د هغې تعلیم په خپله ژبه کې دي موږ ته ولې په پردۍ ژبه کې تعلیم راکړی کېږي زه چې تا د ساینس په یو فارموله باندې پوهوم په پښتو کې چې د پوهوم ښه به پوهېږي که نه په انګریزي کې د پوهوم ښه به پوهېږي پښتو کې نو بیا موږ ته په پردۍ ژبه کې تعلیم ولې راکړی کېږي غور مو کړی چېرته په دې خبره باندې چې موږ پښتانه یو استادان مو پښتانه وطن د پښتنو دفتري نظام ټول د پښتنو خاوره مو خپله پښتنه خو د هغې باوجود موږ ته په خپله پښتنه خاوره په پردۍ ژبه کې تعلیم راکړی کېږي ولې په دې مو چېرته غور کړی دی دا تپوس پوښتنې به تاسو لاړ شئ نن د خپل مور پلار خپل مشرانو نه خپلو استادانو نه خپل محله کې ګاونډ کې چا نه به تپوسونه مو کوي او په دې به تاسو په خپله هم غور شروع کوئ چې آخر څه وجه ده چې زه په کومه ژبه ښه په اسانۍ پوهېږم زه چې په کومه ژبه ښه په اسانۍ پوهېږم ما ته وایي چې په دې ژبه کې به ته سبق نه وی په کومه خبره چې زما دماغ ښه کار کوي په کومه ژبه کې ما ته وایي چې ته په دې ژبه کې سبق نه وی په دې مو چېرته غور کړی دی چې دا ولې داسې ده دا به سر داسې ده چې موږ خپل ژبې له موږ اهمیت نه ورکړ دا چې کله موږ اهمیت خپل ژبې له ورکړو موږ دا خپل اوچت وکړو دا خپله قومي زبانو دا به هله کېږي بالکل صحیح خبره ده بنیادي خبره هم دغه ده چې موږ خپلې ژبې له اهمیت نه دی ورکړی خو ته په دې مقام باندې خپلې ژبې له نور اهمیت نشي ورکولی ته به صرف سوال اوچتی ته به اعتراض کوې چې زه په پښتو ښه پوهېږم زما استاد هم پښتون دی زه هم پښتون یم زما مور پلار هم پښتانه دی دا وطن هم د پښتنو دی بیا ما ته زما په پښتنه خاوره باندې په پردۍ ژبه کې تعلیم ولې راکړی کېږي تا ته چېرته پلار په پردۍ ژبه کې نصیحت کړی دی چېرته مور درته په پردۍ ژبه کې سوال جواب کړی چې ترور کاله به لاړ شو دا سوال جواب وته یو چېرته مشر ورور درته نصیحت کړی په پردۍ ژبه کې نو بیا ولې په سکول کې په نظام کې په تعلیمي نظام کې په تعلیمي میدان کې موږ ته په پردۍ ژبه کې زده کړه ولې راکړي غور مو کړی چېرته صرف او صرف دا قوم غلام ساتلو دپاره دا قوم د تعلیم نه لرې ساتلو دپاره میرا صاحب خبرې څه کوي بل دی دا یو خبره کوي چې د ترقۍ لپاره لازم دی چې ته به انګریزي ژبه کې تعلیم کې نو که انګریزي ژبه دومره ضروري نو موږ ته د ژبې په توګه وښایي خو د یوې انګریزي ژبې لپاره ټول نظام تعلیم انګریزي ژبې ته اړول دا یو خرطوب دی لکه ټوله دنیا په خپله ژبه کې تعلیم کوي لکه ابي صاحب تاسو ولیکل چې چین جاپان روس فرانس جرمني چې څومره هم دي ډنمارک 50 لکه باندې د وړوکي غونډه کې ملک کې خو خپلو ماشومانو ته په ډینش ژبه کې تعلیم ورکوي خو موږ په کروڑونو پښتانه په خپله پښتانه خاوره
په خپل ژبه کې تعلیم نه محروم وو حالانکه دا یو عالمي دستور دی انټرنیشنل لا د انټرنیشنل قانون دی دستور دی چې ماشوم ته دی دغه په خوره دغه په خپل ژبه کې تعلیم ورکړل شي مونږ ته اسلام هم دغه یو سوچ راکوي ته په وګوره په قرآن کې الله تعالی څه وایي چې ما هر قوم ته دغه په ژبه کې پیغمبر ولېږلو د څه دپاره چې یې په ښه توګه پوه شي نو بیا زمونږ استاد چې کله مونږ ته زده کړه راکوي نو هغه په خپله ژبه کې به مونږ ته راکوي که په پردۍ ژبه کې پکار ده چې په خپله ژبه کې راکوي نو په اسانۍ سره به مونږ پوهېږو نو دا په ذهن کې وساتي که څوک وایي چې یاره دا دور خو د انګریزۍ دی او په انګریزۍ کې پکار دی نو انګریزي که دومره ضروري ده نو ما ته یې د ژبې په توګه وښیي او که څوک دا وایي که نه چې ټوله دنیا چې دی په انګریزۍ کې تعلیم کوي نو دا خرطوب دی دا بالکل فضول لګیا دي ټوله دنیا په خپله ژبه کې تعلیم کوي په خپله ژبه کې هغوی پرمختګ کړی دی هغوی په خوددارۍ پرمختګ کړی هغوی د ساینس او ټکنالوژۍ په علمونو پرمختګ کړی هغوی په پردۍ ژبه پردۍ جامه په پردۍ غلامۍ کې پرمختګ هیڅ کله هم نه دی کړی نو عابد صاحب چې څنګه تاسو ته وویل چې دا پوښتنې د خپلو مشرانو نه د خپلو استادانو نه وکړئ چې آخر ولې موږ سره دا دومره لوی ظلم روان دی دا یو لوی ظلم او زیاتې دا سره روان دی دا چې څنګه خبره وکړه چې هر سړی غواړي چې زما بچی په انګلیش میډیم کې سبق وایي نو هر سړی نه غواړي چې په انګلیش میډیم کې سبق وایي هر سړی غواړي چې زما بچی ته د پوهه ملو شي انګریزي د یو ژبې په توګه موږ منو د وخت خبرې په وخت کې فارسی ژبه وا پاګې نه مخکې چرته عربی ژبې دور او نن د انګریزي ژبې دور دی سبب چرته د بلې ژبې دور راشي نو د کومې ژبې دور چې راځي دغه اهمیت به موږ په خپل ځای منو انګریزي په تور ژبه موږ منو انګلیش لینګویج سنټر وی بهر کان تاسو ګوري دوه کاله پکې خلک کورس وکي او انګریزانو سره ترجمان په تو باندې کار کوي دي موږ ته ماشوم ته سکول کې په 15 کال کې انګلیش لینګویج وخی په لاسو کالو کې دی وته وخی ایز ا لینګویج دی وته خی موږ یې مخالفت نه کوو انګریزي دا خبره چې ماشوم ته یوې ژبې په ځای 2-3 ژبې ورځي خبره ده اوس ځکه د خپل ژبه کې ورکه چې د ته پوهه ملو شي د ساينس یو فارموله ده زه پتا په پښتو کې پویم په 15 منټه کې پوهیږي خو همدغه فارموله ته 15 لزل په کال کې یاد کړو چې سورج تیر شي بیا د نه هېرې ځکه چې په پردۍ ژبه کې ده راټه تعلیم نه دی پوهه تعلیم دی پوهه په دې خبر باندې ځان پوي کې دا چې نن لاړ شي خپل کور کې خپل مشرانو نه خپل استادانو د خپل استادانو نوم تاسو کوي چې راشي د پرنسپل صاحب نوم تاسو کوي چې استاد جی سر په دنیا کې په ټولو ترقی یافتو د ترقی په لار روان قومونو ملکونو کې تعلیم په کومه ژبه کې دی څنګه چې دوی ماشوم ویل کنه چې په انګریزي دا غلطه چې په انګریزي کې هر قوم ته په خپل ژبه کې کوم ملکونو کې چې انګریزي ده دا غي خپل ژبه د انګریزي ته په خود انګریزي کې ورکړي کیږي اوس موږ انګلند وته خو نه چې ورې چې دي ته په عربي کې تعلیم ورکړي نه موږ امریکای ورته ویلو چې دي ته په پښتو کې تعلیم ورکړي دا غي خپل ژبه د انګریزي هغه د انګریزي ټیک ده او زموږ چې کوم نظام تعلیم دی یا د دنیا د نور ملکونو هغه ټول ته په خپل ژبه کې استفاده کوي او څه په خبره باندې څه تاسو پښتنه که ځان په یو غواړي تاسو کولای